سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي، په غلي مې ټنډه پریوځي په قار شي. د افغان د افغانیت دا علامه ده، یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي. د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړم، چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي. قاری صاحب انجینر صاحب، قاری صاحب محترم د ما دا پوښتنه ده. قاری صاحب ته د مایک بند کا خپل بیا. قاری صاحب پوښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله افغانان یو، مشکلات هم لیدلي دي. دا هر څوک د 10 کاله 40 کاله وایي چې مشکلات هم لیدلي دي، موږ ډېر لیدلي دي، نه هم زیاته. موږ دا تاریخ وروسته د ظاهر شاه له پاچاهۍ نه تر نن پورې موږ د هلاکت په هغه باندې ناست یو او الله دې موږ ترې خلاص کړي. د ما پوښتنه دا ده قاري صاحب محترمه چې تاسو هر وخت وایي چې موږ د پاکستان تحصیل لاندې نه یو یا د ایران تحصیل لاندې نه یو یا موږ هغوی سره کوم لین نه لرو. اوس هم تاسو کورونه پاکستان کې دي او ایران کې هم شته دي او کنه یو ثبوت خو دا اوس امیر المؤمنین چې هغه جنرال روان وي، تاسو د مخکنی امیر صاحب د ایران راته چې په لار کې د شهید سو. نو زه وایم چې مشکلات شته دي، په تاسو کې هم شته دي، یو چا طرفداري به وي ضرور او په دې نورو کې هم شته دي، هغوی هم دا هغه لري. موږ دغه خلک چې نه د هغه طرف یو، نه تاسو طرف یو، نه د بل طرف یو، د اسلام طرفدار یو، ځکه چې مجاهدین یو. نور مجاهدین کا چا وران کړی وي، موږ ته خلک انځا کې کار چې هغه بیل خلک چې افغانستان وران کوي، افغانستان وران کې موږ د جوړولو کیو، خو د اسلام په جامه کې جوړول دا هر څوک غواړي. زه وایم قاری صاحب محترم د ما خواهش ده تاسو نه چې تاسو لږ ذره راکسئ له خیره سره او د افغانستان د جوړولو دپاره خپل بعضې شیونو خیر د تنازلونه به سره وکړو او هغوی د موکي قدرت طلبۍ نه به تیر سو. راځئ په یو شرعي قانون باندې په ټول مشوره سره وکړو له خیره او حکومت به تقسیمو نه، لکه مخکې چې پاچا صاحب ویلي حکومت دی داسې وي چې هر څوک اهل کار وي هغه ته د وسپارل سي. اهل کار څه قسم باندې مقصد د اهل کار نه څه شی ده چې مثال وزیر د زراعت وي باید په زراعت پوهی وي، دا نه وي چې تقسیم شوی وي که هر څوک وي ورته رایه ولي. تعلیم تربیه وزیر باید د تعلیم تربیه باندې پوهی وي، همداسې دغه وزارتونه د هغوی ته وسپارل سي، حکومت د یو مشترک شکل باندې سره تقسیم سی، خو په اهلیت باندې چې هر کار اهلی کار ته وسپارل سی. نو دا هر سړی کده پړای سر نیولای، تاسو نیولای وي، هغوی هم نیولای وي او سره کشوي، نو هیڅ کله به موږ او تاسو د دغه لانجو نه مشکلات نه خلاص نسو. کفار نه غواړي چې موږ او تاسو که روسان دي که چینایان دي هغه خپل مقصد لري، که پاکستان دغه خپل مقصد لري، که ایران دغه خپل مقصد لري. ولې موږ افغانان د نورو د مقصدونو دپاره خپل ځان د هلاکت ته اچولی ده؟ ولې موږ افغانان یو ورور بل ورور وژنو د نورو د مقصدونو دپاره؟ که تاسو شرعي قانون غواړئ دا بهترینه خبر ده، هر څوک شرعي قانون غواړي، ولې داسې یو شرعي قانون راولئ او داسې یو خبر باندې موافقه وکړئ چې د کابل حکومت خلک د افغانستان مجاهدین د افغانستان کې ښه روشن فکران نور څوک دي ټول د اهل کار خلک دلته پکې برخه ولري او افغانستان یو پرمختللی ټکنالوژي افغانستان جوړ سي. د ما دغه خواهش د ټولو نه او خدای دې وکړي دغه جواب راته راکړه خیره چې زه ډېر دغه شي ته په تعجب کې خدای پاکه نو موږ باندې داسې ورځ کله راځي چې ټول افغانستان په یو اسلامي شرعي هیواد کې په ټول په ګډه باندې که هغه هر څوک وي د هر قوم وي د هر مذهب خلک وي سره کینو او د خپل افغانستان بیا جوړ کو آباد کو چې ښکلي پانتونونه ولرو، نورو ته احتیاج نسو، ښکلي روډونه ولرو، ښکلې زندګي ولرو. د موږ موټر نن سبا په هر ځای کې له ګړنګونه غورځېدلي، ولې چې موږ یو روډ نه لرو. الله دې وکړي چې موږ یو آباد افغانستان ولرو. نو د ما دا خواهش د ټولو ورونو نه خدای هم خوشحال لرم. مهرباني وکړي. انجینر صاحب محترم بالکل ستاسې د ارزو د موږ هم ارزو د الله تعالی دلته اسلامي نظام راولي، الله ته مو امید ده د موږ تاسو د دومره قربانۍ به نه ضایع کېږي. ځینې شیان انجینر صاحب تاسو خپله هم مجاهد یې، تاسو هم جهاد کړی ده، د روسانو په مقابل کې تاسو جهاد کړی ده، نو هغه څه چې تاسو په خپله کړي دي ولې هغه په خپله تنقیدوئ؟ نو دلته خو ځینې داسې شیان دي
چې هغه مثلا که د ګاونډي هیوادونو خبرې راواخلو نو د ګاونډي هیوادونو که چېرته دغه مقاومت او مبارزه په ناحقه وي نو خو بیا خو هغه مبارزه هم په ناحقه وه د روسانو په مقابل کې خو دغه ګاونډي هیوادونو چې دغه مجاهدین هلته اوسېدل د هغې ځای نه حتی د امریکایانو هغه به وو افسران به وو هغې به مجاهدینو ته روزنه ورکوله نو دغه دلیل زه په ځای نه بولم او بله خبره د امیر المؤمنین شهید امیر المؤمنین تقبله الله خبره چې دونه هغه په سرحدي سیمه کې ګورې ټوله دنیا وایي د سرحدي سیمه وه چې سرحدي سیمه کې امریکایي طیارو وویشتو په شهادت یې ورسولو ګورې د عامه سپرلی په موټر کې سپور وو نه د موټرونو کاروان مخ ته شاته روان وو نه الوتکې وې نه نظامي کاروان وو د عام سپرلی په موټر کې ګرځېدو د اسلامي امارت مشرانو ټول دا ګشتوګام هم دا ډول ده چې ډېر په عادي پوزیشن او عادي لباس کې داسې ګرځي چې څوک یې نه پیژني دا د اسلامي امارت د مشرانو یو لوړ تکتیک او مهارت ده چې دا دومره 19 کاله مقاومت او دغه جهاد اداره کړو او دغه مرحلې تر ورسولو نو دغه شیان زه فکر کوم دی دومره د دې وړ نه دي چې سړی په دې باندې دومره تمرکز وکوي یا په دې بحث وکوي او دا د موږ تاسې ټولو افغانانو غوښتنه ده چې باید دلته موږ تاسې یو سوله ییز افغانستان ولرو باید دلته داسې افغانستان وي موږ تاسې داسې افغانستان ولرو چې په هغې کې هر افغان په ارامه ژوند وکړی شي خو ګوره یوه خبره انجینر صاحب چې موږ تاسې باید هغې ته متوجه اوسي هغه باید ومنو هغه دا ده چې دلته ځینې کړی دي چې هغه د سولې په ضد لګیا دي د سولې په خلاف لګیا دي خبرې د سولې په ضد دي منطق د سولې په ضد ده او داسې خبرې به کوي چې تل نن مې یوه ویډیو کتل یو کس لګیا دی چې طالب ملا د سیاست سره څه طالب ستا د سیاست سره څه ملا تا د سیاست تاسو جماعت در پاتې د جماعت پوه شه ته پوه شه کار دې پوه شه او د سیاست سره او د نظام سره دي څه دغه بیچارهګان دغه خلک چې دي ګورئ دغه نسل موږ ته امریکایانو او د هغوی ملګرو روزلی ده هغوی دا ذهنیت ورکړی ده چې طالب ملا د سیاست سره څه دا خلک د اسلام د دین نه دي خبر زموږ د تاریخ نه دي خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوی عالم و هغه د موږ رهبر و د اسلام په تاریخ کې د اسلام رهبران چې څومره تېر شوي دي هغه علما وو هغه د علم د دین والا خلک دا خو چې کله لویدیځ په اسلامي هیوادونو مستقیم او غیر مستقیم ګوره انجینر صاحب په ټوله نړۍ کې د امریکایانو چې څومره ملګري دي څومره ملګري هیوادونه دي څومره غلامان دي چې په نړۍ کې تاسو یو وګورئ چې د خپل ولس په وینو یې لاسونه هیوادونه په کې دي چې 2 میلیاردران دي او ولسونه یې د لوږې مړه کېږي ولسونه یې د لوږې نه تباه شول دا د امریکا تاریخ ده او بله خبره دا ده چې دا خبره بار بار مکرره خلاف منظم کار روان ده منظمه پروسه په کار اچول شوې ده چې د سوله تخریب شي د سولې د تخریب دپاره تاسو ته زه یو ساده مثال ووایم په دا 19 کلونو کې د کابل د مزدور رسنیو د دولتي سرتیرو تلفات نه حقیقت به یې نه ویل حتی د امریکایانو تلفات یې نه خپرول امریکایي ټانک به خچ پچ شو ټوټې به شو دوی به ویل چې د ټانک دقیق ډول ولې خپروي د دوی هدف دا ده چې د سولې په وړاندې دوی خنډ جوړول هدف دي دا تړون ته خنډونه جوړول هدف دي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې رسنۍ باید کنټرول شي او موږ تاسې باید د سولې لپاره قدم واخلو د سولې لپاره باید عملي څه ولیدلی شي ننګیاله به مهرباني وکړئ تاسې که څه یو غواړئ حمان نیازی صاحب هم انتظار ده السلام علیکم ورحمة وبرکاته مبین صاحب السلام علیکم ورحمة وبرکاته مبین صاحب ننګیال صاحب راسه نه چې ما ته غوسه یې لاندې مې ډېر انتظار کړی نه هیله کوم ښه بحث وشو څه مو ترې زده کړل زما سوال د جناب خوسی صاحب نه دا ده چې سولې خبرې ډېرې وشو خو متاسفانه نیم ساعت یو ساعت په سکشویانو مصرف څه حالانکه که سکشویان یې خو سکشویان د کنځانه بهتره د سکشویانو هغې شی هغه وظیفه ځان ته بهتره وګڼي د کنځانه خو بهرحال زما سوال دا دی چې سوله مهمه ده اوربند هم مهم ده په بندیانو ظلم هم موږ غندو په کار ده چې دغه روژې میاشت کې بندیان را آزاد شي خو آیا دغه اوربند او دغه سوله
په دغه بندیانو قرباني کیږي ځکه چې طالبانو سور خط بندیان دي. پرته له بندیانو د آزادولو تاسو سولې ته کینئ، بین الافغاني مذاکرات شروع کوئ، ځکه چې حکومت ډېرې سرې کرښې زیړې شوې. ستاسو هم دغسې ارادې دي که نه په خپل ځي ولاړ یئ؟ ننګیال صاحب محترم، د بندیانو ازادول چې دي، د بندیانو خلاصون دا د بین الافغاني مذاکراتو د پوره شرط ده. څو پورې چې دوی بندیان خلاص نه کړي، هغې پر بین الافغاني مذاکرات نه شروع کېږي. دا نهایي دریځ ده. صحیح، مطلب دا ده چې بندیان تر څو چې نه ازاد شوي نو تاسې سوله نه کوئ. یعنې کې سوله ته ضرور دا ده چې بندیان ازاد شي. بیا خو په اوربند مونږ چټي لګیا یو، اوربند خو بیا چټي بې معنا باسو. ننګیال صاحب که صحیح مو دا خبره مخکې یا وکړه که نه، چې دا خلک د اوربند بحث کې اوربند ته یې مونږ د څه شي په خاطر غواړي، خو په دې خاطر غواړي چې یعنې د دوی استدلال او منطق دا ده چې دلته کرونا وایرس ته خطر ده، باید اوربند وشي. نه اشرف غنیم دا خبره کړې ده. نو که ته د کرونا وایرس د وجې نه اوربند کې، خو د کرونا وایرس د وجې نه هغه خلک خلاص کړه چې 80% دوی ته د وایرس خطر متوجه ده او 80% یقیني ده. په زرګونه انسانان دي په زندان کې چولې دي، خو خلاص که آزاد که او آزاد به هم کې خو دا خپل حیثیت به نوره هم تباه کړي، نوره به هم ځان داسې یو حالت ته ورسوي چې هغه بیا ډېر بدتر حالت وي د تو دپاره. یعنې اسلامي امارت په ځلونو تکرار کړي دي، اسلامي امارت بندیان د دوی نه غواړي، نه دوی سره توافق شوی ده، امریکایانو سره توافق شوی ده، امریکایان به بندیان خلاصوي په هر رقم چې دوی خلاصوي، امریکایان به بندیان خلاصوي. او څو پورې چې بندیان خلاص نشي، بین الافغاني مذاکرات نه شروع کېږي. بالکل دا خبره ما واضح کول غوښتل، ځکه چې دلته روژې میاشت را روان ده. اشرف غني دا غوښتنه کړې ده چې باید اوربند وشي. نو زه د افغان په حیث باندې زه دا وایم چې څومره زندانیان په زندان کې دي، بګرام او پلچرخي کې هغې سره ستونزې دي، وال ټکول کېږي، انتقام په دله اخیستل کېږي. هیله ده چې دغه روژې میاشت کې تاسو واقعا اوربند ته غوښتنه کوئ، نو پکار ده چې د بندیان هم راخوشي کړئ. ننګیال صاحب ډېره عجیبه خبره دا ده چې ته د اوربند خبره کې، دا زندانونو کې چې تو په زرګونه انسانون 25 ډېر زره کسان تو په زندان کې چولې، تو د افغانستان نیم ملت زندان ته چوله ده. د افغانستان نیم ملت، ځکه د هر یو انسان، د هر یو بندي شو ته یوه لویه کورنۍ لري، اهل و عیال لري، تو ملت زندان ته چولی ده. د دې زندانیانو فکر نشته دی سره اوربند غواړي، او اوربند هم د توطیې او دسیسې دپاره غواړي. کاش چې ته خو د اوربند په غوښتنه کې صادق وای. اوربند هم دوی د دسیسې او د توطیې دپاره غواړي. اوربند ما غواړه بندیانو په خلاصولو کار وکړي. او په زندانونو کې ننګیال صاحب د افغانستان د کوبل ادارې په زندانونو کې چې کوم وحشت او ظلم روان دی، د اسرائیلو په زندانونو کې نه ده روان. د دې کوبل ادارې چارواکو دپاره دا زندانونه دا د تجارت او د کاروبار بهترینه منبع ده، بهترینه سرچینه ده. دوی داسې کاروبار په دې زندانونو کې روان کړی. دغه مو ورور دلته ارسراو خو هغې انټرنیټ کمزوری ده، هغه به ډېره عجیبه عجیبه کیسې ته کړې وه. ټول زندانیان داسې کې زندانیان ودرې سبا ته زه بیا زندانیان روښلم. زندانیانو ملګرو ته موږ یو برنامه خاصوو چې د زندانیانو ملګرو خبرې د ولس ووري چې دې خلکو سره کوم ډول وحشت او ظلم کېږي. هغه نوره ار څخه پرېږده. یعنې یو بندي چې کله جیل د ډاکټر ته دوی بیایي، هغه ډاکټران چې د هغې لپاره موظف شوي دي تنخواه ورکولی کېږي، هغه ډاکټر ته چې هم دی بیایي، ډاکټر ته به ده ته پیسې ورکوي، قمندان ته پیسې ورکوي، 15,000 10,000 افغانۍ به ورکوي، نه وروسته دی ډاکټر ته بیایي. ډاکټر ته هم داسې نه بیایي. بالکل نه خوراک یې د څه هغه خوراک یې نه دوی سره خیانت کوي. متاسفانه جناب خوستی صاحب دغه ټوله بندیان لري په ټولو چې افغانستان کې ژوند کړی او کوي په بګرام او پلچرخي د هغې ورونو ته زموږ نټاک مشکل دلته دا ده چې د 2 روپۍ ټولنې سربراهان هغه د افغانستان درد نشي درک کولی. دې قربانیانو نه دي ورکړي، دې د افغانستان خلکو شهیدان نه دي ورکړي. ډېر فامیلونه داسې شته چې بندیان یې حتی ورک دي، معلومات یې نشته. داسې زندانیان شته چې مړه شي، خاښ شي، چاته معلومات نه کېږي چې دا څه شو څه نه شو. مړي ژوندي خلکو ورک دي، خلکو
خلکو ادرېسې ولټول هغې مړې نه پیدا کېږي. مشکل دلته دا چې بنان که تاسو وایئ چې موږ سوله غواړو، افغانستان حکومت ته سوله اولیت لري، هیله لري دغه بندیان را خلاص کړي، دغه اختر او دغه روژه به کور کې تېره کړي، پیشنمۍ روژه ماته به کور کې تېر کړي، او دغه د افغانستان د کونډو یتیمانانو دغه کورنیو فامیلونو غړي دي، دا څه بار ملکي نه دي. دغه 15,000 لیست کې درکړي دي د ټولو تره زامن دي، ماما زامن دي، خپلوان دي، چا ډوډۍ ورکړې ده، چا ناسته ورکړې ده، چا اوبه ورکړې، تاسو بندیان کړي دي. بنان دا را خلاص کړي که تاسو واقعا غواړئ چې سولې ته کار وشو او د افغانستان دغه اسلامي امارت تاسو غواړئ چې دی اوربند وکړي، کله د هغې نه اوربند غواړئ ننګیال صاحب زه داسې کې یوه نقطه زیاتوم. دا تاسو دا خبره وکړه چې دا ټول افغانان دي، واقعیت دا د افغانان دي. دغه د سولې دشمنانو د سولې ضد رسنیو او د سولې ضد کړیو دا څو ورځې مسلسل د دوی تبلیغات ته ویني، دا د بندیانو خبره چې رپورټ شو دوی وایي چې دا کې د خارجیون کې دي، پاکستانیون دي، د پنجاب کسون کې دي، پنجابیون کې دي په د بندیانو کې. او دولت خو ځکه دا ادعا نشته چې دولت درویغ وکنه، دولت خو دومره سپین سترګې درویغ نشول یا لکنی کله یا هم خو د دوی غیر مستقیمي سرچینې چې دي دوی په خوله کې دا کیسه ورکړه په دې خاطر چې د ولس ګمراه او د ولس ذهن بلې خوا ته وړوي او دا د بندیانو مسله غیر مهمه وخی چې خو دلته خارجیون دي، پاکستانیون دي، پنجابیون دي ځکه یې نه خلاصوي. او سره د دې نه چې امارت چې کوم لیست دوی ورکړه هغې خلکو کور معلوم ده، پلور هغه خو دوی زرکسیز لیست رقم نه ده چې لیست چا د پلور نه معلوم، چا د کله نه معلوم، چا د قوم نه معلوم. امارت چې کوم لیست دوی ورکړه ده پلور، نیکه، د کلي، د ولایت، د منطقې نوم، د زندان نمبر، هر څه دوی ته په دقیق ډول ورکړل شوي دي. نو دا خلک د سولې په وړاندې ویلوړ دي، د سولې په ضد کور کوي، د سولې د هر قدم په مقابل کې دی ویلوړ دي. سوله دا خلک نه غواړي، دا خلک تسلیمي غواړي چې موږ د تسلیم شي. لکه دوه خبرې کوم تاسو مونږ ته اجازه زه صرف دا وایم، زه صرف دا خبرې کول غواړم ملکوزی صاحب، زه فقط دوه سواله لرم بیا تاسو په باندې بحث وکړئ. ملکوزی صاحب دا کمره دې که خلاصه کړې داسې لږ مخامخ کښېنې، ډېر وخت مې نه یې لیدلی وروره. څوک ویني؟ تا وینم ورور مې الکوزی مهرباني. الکوزی صاحب خیر ده، کمره که خلاصوی هم خوښه مو که نه خلاصوی هم خو سوالونه مطرح دی. زه نه پوهېږم د ما غږ ولې بېرته ډبل راځي، هغه د چا کوم میک خلاص یا تا لکه چې په دویم موبایل کې کلام کړی وي، دویم موبایل کې یا کمپیوټر کې د لایف کلام کړی. نه قاري صاحب د تا مایک چې بند شي بیا دا ستونزه حل کېږي. زه بندوم دا. زه سوال کوم تاسو ټول میکونه بند کړئ. مهرباني وکړه لږ خو ځان ښکاره کړه که نه وسړی ولې داسې کوې؟ وله که سبا را باندې خلک ټول ټاپې لګي، تا ته خو معلومه خبره ده چې دا دنیا ټول د ټاپو ډکه دنیا خیر ده. د چا قصه کې مه اوسېږه، په مونږ یې لږې ولګولې، د ریشو نه چې هر څوک دي. زما یو سوال ته دا ده چې انسان اول موږ پیدا شوي د انسان په شکل یو، موږ ته انسانیت مهمه ده که موږ ته هغه مذهبیت چې موږ که په عیسویت یو، که موږ په نصرانیت یو، که موږ په اسلامیت یو، موږ ته دا غوره ده؟ دا یو مهمه سوال. موږ ته د نړۍ لومړی انسانیت انسان مهمه ده که بیا مذهبیت یا اسلامیت یا مثلا دا نور یهودیت دا راته مهمه ده؟ خبره دلته زما یو سوال دلته کېږي. دویم سوال مې دا کېږي دا موږ او تاسو چې راځو یو بل باندې فتوی ورکو، یو بل وژنو، هدف مو معلوم نه، جانب مقابل ځان ته مسلمان وي، دا بل خواته هم ځان ته مسلمان وي. دا وایي چې زه شریعت پلی کوم، هغه وایي چې زه د وطن و ننګ و ناموس په حیا باندې ځان قرباني کوم. دلته که زموږ دغه سربازان، دغه ټیټ کسان چې موږ د جګړې قربانیان ګرځو، موږ اصلي هدف معلوم نه ده چې زموږ هدف څه ده. فقط موږ ته مشران وایي چې د حکومت کسانو ته وایي چې تاسې په حق یاستئ، او پسې اماراتو یا چې څوک د حکومت په خلاف باندې جنګېږي وایي تاسې په خلاف یاستئ. دلته منځ کې مړ کېږي څوک؟ نه هیبت مړ کېږي، زه تاسو ته په خلاصه باندې وایم، او نه اشرف غني. کوشش کوه چاته توهین ونه کې. زه اوس بیا کوشش وکړم. زما سوال د وروره نه هیبت مړ کېږي، نه اشرف غني مړ کېږي.
دا دواړو ځایونه تر اوسه معلوم نه دي، که د یو معلوم هم ده په زرهاو خلک ځان نه راته توهین هیڅ چاته اجازه نشته، دا د مونږ سرې کرښې دي. ښه وخت راکړه، دغه ورور ته به وخت ورکړو، مهرباني وکړه. الوکوزی صاحب زه دا سوال ځواب کوم، د الوکوزی صاحب سوال ځواب کوم. الوکوزی صاحب وویل چې انسانیت مهم ده که مذهب مهم ده. دا خو الوکوزی صاحب خو افغان ده او ښه سړی ده، ماته خو بد سړی نه ښکاري، خو دا نظریه چې دا د مفکوره ده د ملحدینو مفکوره ده، دا یوه الحادي مفکوره ده د مذهب نه قطعا داسې نه ده. اسلام ده، ګورئ د اسلام خو د منحرف یهودیت یا نصرانیت په څیر دین نه ده، نه دا بودایت ده، نه دا د هندوانو دین ده. اسلام د الله را لېږل شوی کامل مکمل دین ده. اسلام هغه دین ده چې انسانیت یې موږ ته راښودلی ده. اسلام خو څه د یهودیت او نصرانیت په څیر نه ده چې موږ ته انسانیت نشي راښودلی. اسلام هغه دین ده چې موږ ته انسانیت راښودلی ده. که چېرته اسلام نه وای موږ به انسانیت نه درلودی. دا انسانیت چې موږ لرو، دا انساني چوکاټ چې موږ مراعات کړی، دا د اسلام دی وجې نه. اسلام موږ ته د انسان چوکاټ راښیلی، د انسانیت یې راښودلی ده. او وروره تاسې مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ، راکړه ورکړه وروره ده که راکړه ورکړه. السلام علیکم، ستړی مه شې، مایک دې خلاص کړه، ودرېږه یې مایک کړی ورور ستاسو ته خوبخت. مهرباني وکړه سوال ته راشه. سلامونه او نیکې هیلې، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قاري صاحب ته او ټول دوستانو ته وړاندې کوم. زه یو فقط 10 ثانیو کې ژر وایم چې زه څوک یم. نوم یې محبوب شاه فرعي دی، قواره مې همدغه چې وینئ. 28 کاله کې چې د وطن څخه مسافر یم، نظر په مشکلاتو چې راته پیدا سوه، او یو 8 کاله په اماراتو تېر کړي او 20 کاله په دانمارک کې. نو فقط په دا اول کې مخکې تر دې چې موضوع ته راسم، یو ګیله ستا څخه هم لرم، د قاري صاحب څخه هم لرم. حداقل زما خپل زه د فراه یم، په قوم اڅکزی یم، د ولسوالي د بالابلوک د فراه یم. حداقل 80 تر 80 نفره ځوانان چې د 25-26 کال وه، تنه دا زموږ تنه د دغه ځای ټول افغانستان زموږ و، په هغه 8,000-9,000 کې چې پیسه ولاړه په دشت لیلي کې او ورک سوه، تر هېچا نه وانه اخیستی. دا خو پیسه دا ټول څه ګیله لرم چې دا اصلا هېچا پر خولې رانه وړه. دا څه سوه، دا څنګه شهیدان سوه، څنګه په ظالمانه توګه دا پیسه په دوی باندې مرمۍ وورېدې، څنګه دوی پیسه ولاړل. نه پیسه د دوستم نوم چا واخیستی، نه د محمد نور نوم واخیستی، نه د بل چا واخیستی. غواړه کونه ګرځي، معذرت غواړم، داسې خولې څخه بده خبره وتله. او پیسه دا خو خیر اوس وي. اوس راځو بلې خبرې ته. ګورې وروره، بیا راځم دغه ورور چې مخکې خبره وکړه، ما انساني علوم لوستي دي، عربي ژبه مې تکمیله زده ده او وژبې نور هم خبرې کوم. کتاب مې لیکلی په نوم د جاروی برقي. اول ځل مې په نوم یو ورور مخکې بله ورځ مې خبرې وکړل، د هغه ډېر خوښې سوې. په نوم د دغه و فکر کوم جمال صاحب کوم نفر و، د هغه سره په لایف کې راغلم او بیا ډېر د خوا څخه تشویق سوم، ویل چې ستا خبرو ماته خوند راکړې. خو خیر په هر حالت باندې زه به دغه ورور چې مخکې دا اوس خبرې وکړل چې نه پوهېږم دین مهم دی که علم مهم دی که څه شي، دغسې یو ور ووایم چې ما انساني علوم لوستي دي، کتاب مې لیکلی او په عربي ژبه هم پوهېږم. مشترکات التکوین و تشریح قاري صاحب دی، حتما د پیسه په دې باره کې معلومات لري. یعنی د انسان شناخت ظاهر او باطن په شکل د استدلال منطقي د اسلام د نظره، دغه بخش مې لوستی دی. خیر دې ته پرېږدو. زه دغه ورور ته غواړم جواب ورکړم چې دغه زما مسلک دی. دې ورور ته وایم چې ګوره وروره، موږ 3 شناخته لرو، موږ انسانان 3 شناخته لرو. یو دیني شناخت دی، یو فلسفي شناخت دی، یو علمي شناخت. علمي په دې معنی یعنی انساني علوم، د پاک الله علوم چې دا جدا دي، هغه اوس درته وایم. ګوره هغه په شناخت دیني کې راځي. دا ورور چې دا اوس ویله، موږ 2 کټګوري انسانان لرو. یو هغه انسانان په مجموع کې چې پاک الله مني، یعنی په څه شي زموږ په حساب دی پر غیب ایمان لري. یو هغه کسان چې نه لري. اوس نو دغه یو ورسره باید جدا کړو چې زه په کوم کټګوري کې یم. زه په هغه انسانانو کې مثال، زه په دې معنی چې دغه ورور مې دا اوس چې خبرې وکړه زما غږ اوري چې موږ ته ځان په دغه انسانانو کې بولي چې پاک الله مني او کې نه مني. که پاک الله مني او موږ دلته په دې شناخت دیني کې ګورو، نو بنان په شناخت کې بنا زما دپاره په صفت د دې زه پاک الله پېژنم او په حساب پر غیب ایمان لرم. بنان تر ټولو اول زما دپاره څه دی؟ زما دین او زما مذهب دی. دا شی سو دې ورور ته وایم. دا نور قاري صاحب ورته وایي. بیا بعد له هغه راځي شناخت فلسفي دی، شناخت علمي دی. اوس نو که هر وخت موږ او تاسې انسانان 2 شی سره یو ځای کړو، موږ ډېر سخت اشتباه کړې ده. هغه څه معنی؟ یو د پاک الله قوانین دي، خدایي قوانین دي چې زه پر غیب ایمان لرم. یو انساني قوانین دي چې ما جوړ کړي.
اوس نو د انسان تعریف او د پاک الله تعریف چې موږ څه وکړو نو موږ خپل مشکل حل دی. پاک الله چې دی عالم، دانا، توانا، تکمیل، کامل، پورا، ټول شي. بنا د قوانین هم تکمیل، پورا، کامل دي. زما تعریف چې زما انسان وای انسان یو موجود ناقص، یو موجود ناراضي، یو موجود چې تغییر خوري، یو موجود چې باید خپل تعادل وساتي یعنی چپنه سي، او یو موجود باید ولاړ شي د تکامل خواته او تکمیلېدای هم نشي. دا زما تعریف واش تکمیلېدای نشي بنا په هر ځای کې چې انساني قانون دی په هغه کې به حساب مشکلات وجود لري. په ځای کې چې انسان جوړ کړی قانون دی په هغه کې نواقص وجود لري. په دې خاطر زه انسان نواقص لرم. زه هره ورځ چې شپه بیده کېږم ځان سره وایم دا خبره مې باید قاري صاحب نه وای کړې، دا خبره مې باید بسا مبین صاحب ته نه وای کړې، دا خبره مې دا ورور ته نه وای کړې. خپل ځان څخه پوښتنې کوم بنا زه ناتکمیله یم. دغه دوه باید سره ګډ نکړو او د پاک الله قوانین هغه ثابت، هغه پر ځای دي چې هیڅ تغییر نه خوري. دا خدای شي سو. اوس راځو ورور جانه چې موږ راځو د اصول په ارتباط قاری صاحب شو او بخښه اجازه ده زه خبره وکم دوه رقم نور. بله اجازه لرم مبین صاحب خبري وکم. مهرباني وکړه مبین صاحب مهرباني وکړئ. فرحي صاحب ما سره په لایو کې راغلی او لکه دوی چې وې ما یو څو ځل په کمنټ کې لاندې ولیکل ستاسو په اجازه قاری سید خوستی صاحب فرحي صاحب الله تعالی ډېر ښکلی علم ورکړی دی که خیر دی زما نوم به هم دته ورکړې زه به بیا ډېر کم وغږېږم. خواهش کوم دغه ورور چې دا اوس راغی دغه ورور سم خبرې وکړل ډېر ښه خاطره مې ځینې پیدا کړل ډېر یو با ادب با نزاکت با ډیسپلین واقع یو ډېر ښه خاطره جمال صاحب ما ولا د ستنوم د ځان سره لنوشته کې د یاد مونږ وزي ښه خیر اوس راځو بل شته ګوري ورونو موږ او تاسو دوه اصول لرو یو اصول د ارزشي دی یو اصول د اخلاقی دی ګوري موږ په اصول د ارزشي کې بیا ګوري دا اوس په کوم ځای کې یو ما یو تکراری خبره کوم چې دغه ناسته جمال صاحب د ابل هواوریدل ګوري ورونو کومز او تاسو غواړو چې سره نږدې سو کومز او تاسو غواړو سره نږدې سو اول راځي وګورو چې زه غواړم سوله وکم کنه غواړم خپل اصول په اعتبار اعظم که هر وخت یو انسان غواړي چې سوله وکړي نو حتما لار د حل ورته پیدا کوي سي او که هر وخت انسان نه غواړي نو حتما دلایل د رد ورته پیدا کوي سي هر څومره کته یو شی جوړ کې بیا دلیل درد ورته پیدا کوم ولی چې زه انسان ناواقص لرم اشتباهان لرم بنا ستا په اشتباهان سپیګرزم زه دا اوس نن ما تقریبا 2 ساعته یو نیم ساعت د لایف واوریدای اکثریت ورونه راغلل خبرې کوي په اخر کې احساسات تر اوسه یو بل ته په قار کېږي د خدای په امان هیڅ نتیجه ته ونه رسېدو د ټایم از مانی وای دا وخت پیسې دی راسي موږ د وخت څخه دقیق استفاده وکړو درسته استفاده وکړو یو ورځ تر بل ورځ ورسېږو یو مثبت نقطې ته یو ورځ تر بل ورځ خپل فاصلې لرې کړو راورسو نږدېوالی وکړو وایي که پر یو لاره چې ته غواړې ولاړ سي او ته هغه هدف ته نه یې رسېدلی که غواړې یو هدف ته ورسي او هغه هدف ته نه یې رسېدلی نو حتما پر هغه لاره نه یې تللی وروره کنې هغه هدف ته رسي ما واورېدل دلته یو څو وروڼه وویل چې نه په امریکایانو خارجیانو فلاني وروره یو شی لمر په دوست ګوتو نه پټیږي دا راسي ومنو چې دلته ظلم وسو پر ودونو بمباریان وسوي بې ګناه خلک شهیدان سول د پنوم حتی په اول کې د پښتنو د مرګ په حساب دغه پلان جوړو بیا بعد لغه پیسې په مجموع کې چې چا لونګي پر سر کوي یا پیسې په مسجد ته تللی دلته چی شي وو دلته دا شان راغلل امریکایانو د کرزي په وخت کې دا مشدز ظلمونه وسو دا باید ومنو دا نه پټیږي دغه مشکلاتونو چې خلک راپورته سول زه دا اوس وایم د سوشل میډیا اوس ډېر نږدې ده زما سکه د اکازوي په فرا کې دی دا هغه سره خبرې کې ډېر سپین زری دی په دې خاطر زما پلار خپل وړون کشر خبرې مو سره وکړې ریږ دی زه ورته ولي په نوم د خالق داد زوی پیسې په ما بس په چرخي کې باندې دی کوچ دی الک دا بیخي دی طالب خو د بڅ ګناه کړی وره خدای په حساب چي دي اچولې آلته بیچاره پروت نو نو راسه دا مې لکه دا حسن په دې شان نه جوړیږي راسي که موږ غواړو چې نږدې سو د خپل فاصلې هیڅکو آیسته آیسته یو بل ته نږدې سو راسي د وابستګیام څخه ځان خلاص کو راسي دغه حالت څخه چې موږ په احساساتو کې یو احساساتو کې څه شي دی ماشه په لاس کې ده په احساساتو کې څه دی وینه باید توی کم نه د دې سره چې خلاصو آیسته آیسته ځان نږدې کو او واقعیت ځان ورسو بنا واقعیت څه شي دی چې ما د جمال ورسره ول موږ که غواړو چې سوله راو موږ غیر د درې حالت دوستانو بل حالت نه لرو هغه درې حالت شي دي
انتخاب کوو انتخاب چی شي زه غواړم چې اوس سوله وکړم زه راځم فکر وکړه دا اوس زه او مبین ورور ناست یو زه غواړم د مبین ورور سره سوله وکړم فکر وکړه چې زه ناست یم د چیرته د دولت په افغانستان کې هلته ناست یم او مبین ورور په حساب ما مخامخ ناست دی یو د په حساب د اشرف غني ډاله ده یو په حساب چې د طالبانو اوس غواړم سوله وکړم زه دا اوس کښېنم په مابین کې نه زه نه غواړم یو اوسم زه غواړم منځی نفر اوسم غواړم چې مابین کې سوله راوړم څنګه سوله راوړم اول ګورم چې موږ انتخاب لرو په درې حالته کې په ښه او شکرین حالت کې په ښه او بد حالت کې په بد او بدترین حالت کې بغیر له دې مبین صاحب کبل انتخاب موږ لرو په ښه او شکرین حالت صحیح ده محبوب فرعي صاحب 2 منټه وخت که مبین صاحب بیا زما ټولو اروپایي میشتو ځان ته مبارزین چې وایي خیر دی تاسو داسې لایوونه وکړئ چې د سوله ییز لایوونه تاسو شر او فساد ته لمن مه وهئ او څومره چې اروپایي میشت زما دا خبرې اورئ ستاسو خوا او شا کې که داسې کړۍ وي چې هغه داسې شر او فساد ته لمن وهي د افغان مسلمان په حیث باندې ورشئ کور ته بلنه ورکئ خبرې ورته وکړئ چې دا ستاسو نوم بد نه کړي دا ستاسو په نوم باندې دغه بده استفاده ونه کړي ځکه یو کس دی ناست دی او د اروپایي ټولنې ځان مشر بولي او ستاسو په نمایندګۍ ټول ملت ته مقدسات ته کنځل کیږي بیا تاسو له موږ نه خفه کیږئ چې موږ ته سکشویان وایي موږ ته سوسیال خواره وایي البته ستاسو موږ ټارګېټ نه یی موږ هغه کسان یو چې ستاسو نوم یې بد کړی نو هیله ده چې تاسو ټول ورشئ هغې خلکو ته دا خبرې وکړئ چې ستاسو د وجې نه ستاسو د خولې د وجې نه موږ کنځل کیږو موږ ته بد رد ویل کیږي حالانکې تاسو اسلام پاله وطنپاله خلک یې نو بنا د خلک چې په سوشل میډیا باندې ډوزي ولي زمونږ مقصد صرف دا ده هغه خلک اروپایي هیوادونو کې مسلمانان افغانان چې ژوند کې موږ هدف تاسو نه خو تاسو دا فریضه جوړیږي چې ورشئ دا خلک پوهې کې ناپوهه دي په ډالرو مزد دي په تنخواګانو مزد دي په تقدیرنامو مزد دي نو تاسو دا ضروري فریضه ده چې دا پوهه کوي او تاسو نوم باید غلط استفاده ونه کړي ډېره مننه مبین صاحب کور مو ودان ډېره مننه ته موږ سره اوسېږه ننګیال صاحب قاري صاحب هم موږ نه متاسفانه قطع سو د تا شتون اړین ده موږ سره فرعي صاحب که د تا خبرې پاتې راړند لنډې که دلته یو سرتیری ده د نجیب سرتیری ده نجیب څه شی کاروان ده ده سره غواړو چې ننګیال صاحب سره یو څه خبرې وکړي زما خبره داسې وګورئ چې موږ د علم د نظره څخه درې حالته لرو د انتخاب هغه داسې دي په ښه او شترین حالت کې په ښه او بد حالت کې په بد او بدترین حالت کې اوس نو زه راځم خپل وطن افغانستان ګورم چې موږ په کم حالت کې یو چې غواړو په حساب سره جوړ شو په ښه او شترین حالت کې نه خیر نه خیر دې کې نه یو اوس نو دوه نور حالت پاتې شوه په ښه او بد حالت کې یو چې انتخاب وکړو بیا هم نه یو ولې زموږ په وطن کې اوس ښه حالت نه دی دا اوس بد حالت دی بنان دې کې نه یو راځو په بد او بدترین کې باید انتخاب وکړو بنان دا اوس فعلا که موږ انتخاب کوو موږ په بد حالت کې انتخاب کوو او غواړو سره جوړ سو او که اوس جوړ نه سو مطمئن اوسئ موږ ځو بدترین حالت ته بدترین حالت بیا څه دی زما اوس تا په وطن کې د بمونو مور استعمال سوه په زرهاو ټونه بمونه واچول سوه رنګارنګ F-16 او B-52 دا نور تیارو خپل تمرینونه وکړل په مابین کې په حساب څوک شهید سو څوک مړ سو افغان د چا خاوره خراب سو د افغان نه د امریکایي نه د ډنمارکي چې زه په ډنمارک کې ناست یم نه هم د انګلیسي فرعي صاحب ډېره مننه دغه سرتیری چې دا د 13 خویندو یو ورور ده او پیکچ هم تقریبا وایي د ما ختمیږي دغه انټرنیټ مې نو ده ته به وخت ورکو د 13 خویندو ورور سرتیری السلام علیکم په خیر راغلی مایک دې خلاص که دا د 13 خویندو یو ورور ده سلام علیکم السلام علیکم لا صاحب ښه جوړ شکر ده الحمدلله اواز دې لږ جیګ که بیا لکه چې بېسره یې لا صاحب ما داسې نه دي ویلي چې زه د دېرشو خویندو ورور یم ما زموږ انډوال مې شهید کړي هغه د 13 خویندو ورور یم لا صاحب ښه ډېر وبخښې ډېر وبخښې زه به هر حال نو مهرباني وکړه نن مو د بندیانو موضوع ده په موضوع باندې که عمر جمال صاحب یا ننګیال صاحب نه سوالونه لري دوی به لنډ جوابونه درکړي لا صاحب پوښتنه مې دا ده که چیرې ستاسې په زندان کې د کوما مرض بندیانو ته ورسېږي تاسې څه تیاری ورته نیولی دی کوما نه ده کرونا ده سر دې وخورې کوما نه ده کرونا ده ننګیال صاحب جواب ورکړه ننګیال صاحب مهرباني وکړه لنډ جوابونه ورکړه سمه ده سرتیري صاحب زه خو
صرف دومره ورته وایم چې څومره بندیان هلته بندیان دي ښه محفوظ دي. زه خو طالبانو ویان نه یم البته، خو یو افغان په حیث درته وایم چې هغه افغانان دي او هلته ښه خوندي دي، ښه محفوظ طریقې سره ناست دي. هغه دومره ډېر دي نه لکه د طالبانو بندیان چې دي، هغې ته ښه محفوظ اقدامات دي. مونځ اودس کوي 15 ورځې چې 15 وخته مونځ اودس وکړي، پاک صفا شي. کرونا صرف پاکي غواړي، نو هغه پاک صفا دی، 15 وخته مونځ تلاوت کوي، عبادت کوي، د الله په مستۍ مست ان شاء الله. هغې ته هېڅ هم نه کېږي. خو موږ د طالبانو بندیانو باندې خفه یو چې هغه په راحت کې شي او دغه سول نه مخکې راخلاص شي تر څو وربند شي. مننه. او دوی به ور خلاص شي، د نور به ور خلاص شي، ظاهره خبره ده. د تاسو والا بم خلاص شي سرتیری. زموږ دغه به خود خلاصېږي. څنګه به خود خلاصېږي چې تاسو هغه راخوستې نه کوئ؟ ستاسو وال به څنګه خود خلاصېږي؟ داسې مطمئنه موږ والا نشته، تا سره وروره بخښنه غواړو. مایک د بان که خیر د دې تانو باد چې راغی. سرتیري صاحب خبرې ډېرې مهمه دي. موږ خو د امریکایانو په رقم یاران لرو ملا صاحب. امریکایانو په رقم هغه هم درنه روان دي، هغه هم درنه روان دي. تنخواه هم در باندې بنده کړې ده. نو که تاسو ته تنخواه در نه کړي سرتیری صاحب، تاسو به څه کوئ؟ ملا صاحب هم رینجر به کفار کوو، خو دغه کار دی نو څوک هغه دي د وطن ساتونکي. ښه ورته وګوره رینجر په کباړ کې. ښه رینجرې ختمې سولې بیا څه کوې؟ ملا صاحب هم په دغه لارو کې هم د غټو موټرانو والا تېرېږي وم، خو د دې څه مو هر ورځ یو لسی مسی دا خو هر ورځ مو دغه دی وم سره پوخ دی. پوخ خدا ګوره سرتیری وروره په دغه لار کې که ته مړ سې مرګ دې هم خرابېږي. ښه درته معلوم ده څوک د جنازه هم نه کوي، همداسې بې جنازې او بې کفنه دغه درې رنګه بیرغ کې هم تاویي ورخطا کوي. نو هلته بیا سوال و جواب ډېر سخته ده. راځه د آخرت لپاره یو څه وکړه. ملایان راوستلي دي، شهیدانو جنازې د امریکایانو ملایان راوستلي دي. هغه یې کوي ولې ناته. کوم جنۍ راوستي دي؟ اوس د غټې غټې ژېرې دي زموږ سره راسره دي. ولې د کوم ځای راوستي دي؟ دغه زموږ د وطن دي ملا صاحب. البته مبین صاحب رابرټ نیلر فتوا ورکړې ده چې دغه د طالبانو طرف ته خلک چې دي دا ترهګر دي او دا مجاهدین نه دي، بلکې دوی د ترهګرۍ لپاره جنګ کوي او مجاهدین خو یې مونږ یو. نیلر وایي سرتیری صاحب یو شي ته ډېر دی وایي زه د طالبانو هر څه منمه، تسلیمېږم، خو وایي مونږ سره به بیا په دې پوستو کې ښځینه سرتیري وي که نه. دغه ځای دې ډېر تشویش کړی ده چې دا ولې. مبین صاحب ډېر معذرت غواړم، زه دا د کار کالي ایسته کوم، د مانځه وخت مې دی بېرته ژر راځم. ډېر 15 دقیقو کې راځم. صحیح بیخي صحیح. 15 خو نه سرتیری صاحب دا هغه ولې دومره مشکل تللی دغه سره ده؟ زه یو خبره کوم جمال صاحب مبین صاحب خیر دی د خبر رو براتیر سو منګه واټن د نفرت کومو دې سره نور ډیر خلک خفه کیږي. سرتیری صاحب که کومه سه معقوله پښتنه لري البته نه کا دا خو مونږ ټوکی کو د مزاحیه لپاره نه، دا بالکل جدي دي. جمال صاحب دا د دوی د حکومت سرتیری د جمال ننګیال صاحب مهرباني وکړه ته دې پوښتنه وکړه. زه به یوه پوښتنه وکړم ملا صاحب. اوس د زموږ حکومت وایي چې تاسې کوم خلک یې کړي دي ګرد ملکیان خلک دي، تاسې وایاست چې طالبان دغه مو کړي دي حکومتي خلک دي. څه ثبوت لرئ تاسې چې دا زموږ حکومتي خلک دي او عام خلک نه دي ملا صاحب؟ وروره سبا به مونږ د هغه نیولی څه ورته وایي د قندار ګوګشتک غوږو څه نومیږي امنیه قمندان، هغه خو ملکیانو کې راځي. بیا به وایي دا ملکي خو څه کوو، دومره کوي شی هم نیولی ده لکه د بطخې بچی، په دې مونږ څه کوو؟ خو وګوره څومره مضره ده. ملا صاحب پسخن بند دی ملا صاحب، ګوره پسخن بند دی. څوک سم دم ده له تادین نه غوږونه غټ دی. وروره قربان دې سمه کوم ځای سم ده؟ هغه به بیا تاسو دا ملکي کاسته زموږ په مشرانو پسې مه خانده ملا صاحب. مه خانده منه وروره. د دې په ځای چې چین ته د کورونا وایرس په باره کې چین ته د تعزیت لپاره لیک استوه، هغه یې ویسټ انډیز ته لېږلی و. دومره خو یې عقل ده او تاسو راوړی دلته م کېنولی ده، وایي دا امنیه قمندان ده. دا خبرې ګرده پنجابیانو د ښوولې دي. نه دا د پنجابیانو خبرې نه دي. جمال صاحب مهرباني وکړه. صاحب زه خو یم پنجابی، زه به اوس مجبور یم چې جواب ورکړم. څنګه صاحب؟ ملا صاحب همدا خلک چې د
ته یې لکه دا خو ګرد ملکیان خلک وو زموږ انډیوالان نه وو څه ثبوت لري چې دا زموږ انډیوالان وو البته زه خو د دوی ویان نه ماته ولاکه پته وي خو مبین صاحب دی چې ستاسو خلک یې نیولي وو اوس دا چې ته وایې چې نه دي نیولي خو حکومت د رد پې ورکړي که نه دا دوی چې نیولي دي دا چېرته نظامیانو خو ټولې په سپینو کالیو کې راخوڅې کړه چېرته چا سره یې ټوپک نیولی نه خو حکومت د څه رسمي رد پې ورکړي که چېرې په روغتیا د زه خبره ادعا صحیح وي رسمي رد نه ورکړي چې دوی د خپل د بندیان موږ ته هم د تربیې په وخت کې خو دا ویل شوي دي چې ژر یې ولنګوټی پر سر وبر هغه تعلیم دي موږ یې خود نسو ملا صاحب دغه د اوس خوان دی وکړه چې ژر یې په سر په مخ او لنګوټی په سر هغه طالب ده دا تاسو ته دا تربیه چا درکړې ده دا درس چا درکړی تاسو ته زموږ د انډیوالانو ولې د قومندانان نور ما چې دغه فالتو خبره خو نه ده ملا صاحب دا تاسې دا د امریکانو پوستې ته دا تا قومندانان دي 20 ځای تلاشي ولې تې اخلي دا خاوره خو یې تاسو ده که نه ما صاحب ګوره پنجابیانو پوښتنې به نه کوي نور چې هر څه وایه دا د پنجابیانو پوښتنه سوله دغه د جمال صاحب اوس ورسره ګاز کړه بیا خبره ماته راګرځي که څه سرتیری صاحب په ډېرې مهرباني سره پنجابي نه ځکه چې خبره ماته راګرځي جوماتونه ولې بمباروئ دا اوس بیا زما نه سوال ده نه پوهېږم زه څه ووایم نه ده ته وایم سرتیري ته پنجابي غلامان پکې مراوله څنګه نه بمبارو تو پنجابي غلامان مراوله ته مه غږېږه خیر نه بمبارو هیله مو ده ته مه غږېږه بیا دې قطع کومه دې سرتیري سره د ما کار ده دا سرتیری نن انشاءالله موږ ته تسلیمیږي ښه جوماتونه ولې بمباروئ سرتیري وروره ملا صاحب ستا د خبرو سره د دارو بوی روان دی ما ته معلومیږي ملا صاحب دغه پنجابیان پوښتنې پرېږده ملا صاحب څنګه پوښتنې وکړم دا قندوز کې دا په هلمند کې مودونه بمبار کړه د تاسو ولسمشر په اصطلاح باندې ارګمیشته ولسمشر ولې امریکا باګرام بیس ته لاړ او ټرمپ د عسکرو منځ ته ورخطا که دی تاسو په غلامۍ باندې دلالت نه کوي دا نه ثابتوي چې تاسو غلامان یاستئ ته د مېلمه په قدر څه پوهېږم ملا صاحب هغه دغه داسې دلته راغلی و زموږ مېلمه ته ولې ورغلی مېلمه ته څوک نه ورځي ملا صاحب ښه دا مېلمه و مېلمه د تا کور ته باید راسي که ته ورسې د مېلمه کور ته دا څه رقم مېلمستیا وه زما کور ته راغلی وم باګرام زما کور نه دی ملا صاحب باګرام ستا کور د ولې ارګ ته نه راته بیا چې دا تا ولسمشر لاړ 20 ځله تلاشي ولې ورنه واخیسته باګرام کې بیا نو خو دا ستا په رقم پنجابیان شهید کوي نو خود تلاشي دې نه اخلي نو څوک شهید کوي شهید کوي اشرف غني بابا اشرف غني بابا کوم سړي د شهادت مرګ غوښته ما و چې ټرمپ یې خلک چې شهید کوي هغه لارګه راوځي نو څه به شهید چې کوم یو ډېر دعاګانې کولې مانځه کې یا الله د شهادت مرګ یا الله د شهادت مرګ اوس که ووایم بیا به جمال صاحب په قار سي پوی خو سولې که نه نو هغه چا ورته ویلي چې جهاد ته ته نه ځې او په الوا کې څوک بم نه درته ږدي پوه سې اشرف غني به دې په پارک کې څه شهید سي وروره خو ارګ نه دې راوځي چې معلومات ورته وسي مبین صاحب که ابلونه ته ګریوان ته خلاص کړی وو خو نور به یو راغلی کې خو ګریوان دا خلاص کړی هغه مرمۍ په پغمان کې لګېلې وه د دلته د بطخې سینه را خلاصول او دا دا یې کول وروره یوسفزۍ ته وخت ورکړې که دغه څه وایي ښه مهرباني یوسفزی به تا سره مخاطب کړي یوسفزی صاحب دواړه که غږېږي ته جواب ورکوه دا نجیب سرتیري دا خبرې ما دې نه وروستی سوال کوم که چېرته تاسو ته پوستو ته ودرېږه مبینه چې څوک دې په ګټه راسي د پریښي خبرو ودرېږه لږ صبر وکړه سرتیری که تاسو ته پوستو ته چارس دار نه وړلی سي څومره جنګ به تاسو وکئ بغیر له 400 سګرټیو نه نه صاحب دروغجن د خدای مختوره دی نو اوس داسې پوښتنه وکړه نو خامخا جواب غواړې هو حقیقت ووایه ملا صاحب چې حقیقت ورته ووایم ملا صاحب خدای چې وم دا سګرېټۍ نه وي پوسته کې هلک نه وي او ملا کې ګر سره خوند ملا صاحب نه کې طالب ټکاو ته ولا کوي دا اوس وګوره دا سرتیري دي بیا هغه کشران ته بندیان طالبانو خوسې کړه وایي دا خو په دومره عمر کې عسکر نسته هغه څوک وه طالبانو چې خوسې کړه رښتیا ووایه هغه کشران هلکان خو په هغه کې نو وایم زموږ انډیوالان هم وه او نیمه ګرد ملکیان خلک وه ملا صاحب خو دا کشران هلکان یې ولې نیولي وو طالبانو
طالب خو پنجابی دی خود به نشم هغه د خپل هیواد پنجابی نه ده خو تاسو سره په پوستو کې و طالب پنجابی د تا په دا دومره جنګ کې څومره پنجابیان وژلي دي خو ټول د خپل ورونه همدغه طالبان دي تا د کلي تربور او عزیز دی وژلی ده هغه د پنجاب دپاره کار کوي نیمه پنجابیان یې پښتو یې زده کړې ده ملا صاحب هیله د مبین صاحب چې یوسفزی صاحب که خبرې وکړي ښه مهرباني وکړئ یوسفزی صاحب سونه خدي په ګټه او مبینه سونه د سره باس کوي یو سړی چې دی بیرابان کې بیا ټک راکاته کې ډېر د افسوس دی او یوسفزی صاحب موږ لا خپل اصول لري یوسفزی صاحب چې یو کس غږیږي بل کس ته اجازه نه ورکوي اصول ماته معلوم دي سلامونه اول سلامونه ټول دوستانو ته د لایف اصول د لایف د مونږ دا دي پال په دې د خوروره اوس چې دغه پاکستان کې خلیلزاد او میلر او د پاکستان د باجوا جنازه میلر او خلیلزاد د چاله پلوي ناسته ده او پاکستان د چاله خوا نمائندګي کوي دا کومه سوله ده چې دا ګوند منګ په سولو په حق لګیږي تاسو د مبارک سو معلومات لري مهربان ننګاله تا خو بيخي چیلنج ده ننګاله تا خو بيخي چیلنج ده تی جواب کړه دا ته خدای راسي دا ناس تم په ما بدل لګیږي مهرباني وکړه علت څه شه ده ولې بدل لګیږي در باندې وروره خدای راسي ننګاله زو ته خو بسره مخامخ شو خیر ده اوس د سینې کېږي دا زه درته وایم بیا مخامخ شو ته مې لګي روانو زم نشم هیله دا چې دغه د وطن د زیاتولو خبرې مکوه ننګل سره د شخصي هغه دی وبخي هغه بیا موږ زینه ګورو سره مهرباني وکړه یوسفزی صاحب د پښتنه او د اختار زه پوه نه شوم تاسو اختار ورکوئ چې ته نه د اختار خیر ده وبخه ته مهرباني وکړئ سوال جواب راکړه مخته نګل صاحب خیر ده نه دا سوال خو باید تاسو طالب بیان نه وکړئ ما نه چشته مطرح کوئ دا سوال والکه خو ته نمائندګي کته دلته ناشته کنه سپرتی غږی ته ولا جب تړی ته نمائندګي ته تر شا ولاړ کنه ته نه ناز دلته ته نه ناز توهین بنه کوي وروره سام په انسانيت او سړیتوب ناشته کنه ناز یوسفزی صاحب ته ناشته دلته ما څه کې زه څه کوم زه راغلم زه تاسو سوال کوم تاسو سوال کوم ته چې مونږ سټوډیو ته ودرېګه ته چې مونږ سټوډیو ته راغله ته طالب سولې یوسفزی صاحب خدای ته وګوره هر څوک چې حق لري د افغانانو نن د مونږ لایف ته خان یوسف باچا صاحب دا خلک دا ټول طالبان شول کله چېرته نږدې خو سره وګورو دا ماشاءالله ډېر تکړه سړی ده خیر ده نګل صاحب مهرباني وکړه نګل صاحب مو ته یو منټ ورکړه زه خیر دی سره مخاطب شم نګل صاحب په بخیر دلایل منطق نسی ویل اختارونه بدرد ویل دا خو افغان سره یو تعلیم یافته افغان سره خو دلالت نه کوي دا خبرې وکړو زه پوهیږم چې تا ته خاص معلوم دي تا خه تعلیم کړی خو بیا په ډېرو ځان وه تا نه خو په خدای تاسو غو سړی ته ما زه د تا د تعلیم انسانيت باندې خبرې کوه په انسانيت خبرې کوه دلته د ملمانه چې ما تا ته کېنولي الحمدلله ننګیال صاحب یو دقه الحمدلله دوی په سیاسي ډګر کې دوی په علمي ډګر کې دوی په دینی ډګر کې په هر یو کې د ماسټرۍ تر حده پورې کچې کړي دا د پانتون استادان دي دا داسې څوک سره چا سره ته خبرې نه کوې هغه که ننګیال صاحب ده که عمر جمال صاحب ده د قدر وړ خلک دي ته خبرې کوه په داسې لهجه یې کوه چې تا ته معقول جواب درکړي اصلا ته داسې یو خبرې کوې لکه هغه همدغه د نجیب کاروان د ده خبرې د تا ترمنځ فرق شي سو دا بیچاره یو بوغۍ یو سرګټي سړی ده ته ځان ته هوښیار وایې نو مهرباني وکړه باید د تا او د یو چرسي ترمنځ فرق وي داسې سوالونه وکړې په ارامه لهجه داسې مه کوه که بیا مې یا ورته درته دا میز په دې سکان ووهه ولاکه د ټولې اروپا میز د سرشویان جواب راکړي خو بیا ده ته مه مجبوروئ سم په سړیتوب غږېږئ بیا هغه خپله ریاضي درته هغه خپله ریاضي ضرب زباني بیا در باندې پخوم وروره سم صحیح غږېږئ مشکل زمونږ دا دی نن سبا په دې سوشل میډیا کې چې هر یو سړی د حق خبره کوي هغې باندې ستي د ایسای ټاپا د پنجاب غلام نن شپږ میاشتې مخکې چې کوم یو زه لږ واضح ورکړم دا سړی زه غواړم چې ته طرف ته وضاحت ورکړم زه به دا ګویي وکړم مهرباني وکړه نګل یو مې زه لږ وخت راکړئ ګورئ ما دلته خپل شکل ښودلی نوم مې ښودلی دی دې نوم نشته شکل یې نسته که زه چېرته به باطل وم زه چېرته په ناحق وم تا د خدای دومره تکړه کړي چې ته ما چېرته ودرې ما ته ووایه چې دا خبره دې ولې د اسلام کوله دلته شریعت کوله که په دې باندې زه شهید شم ما مړ شم زه خو افتخار کوم که ته ما چېرته په اسلام او په حق ویلو باندې وایه چې زه به تا داسې کوم ننګیاله ته د کوم اسلام خبرې کوې ننګیاله ما پوه که ته د کوم اسلام خبرې کوې ما خو پوه که کنې ته راته ووایه من کوم اسلام خبرې کړې ته راته ووایه قربان
یوسفزی صاحب خیر دا لګ قربان ته خو د پنجاب د اسلام خبرې کوي کنه نو وزړګی نه د ترجمه ته خو د اسلام خبر نه کوي چې کوم اسلام درته وایي ته د پنجاب د اسلام د پنجاب د اسلام هغه وزړګی په دې ټولو خبرو کې د پنجاب ذکر کړه یا ما کوم لایف کې د پنجاب ذکر کړه او قربان دې شم ته خو لګ په خبرو ځان پوهه کنه ته خو لګ احساساتي کېږم او د کمقل سړی اول نه احساساتي ته خو اول سوال صحیح مطرح کا صحیح کس نه مطرح کا او زمنګ په دې لایف کې د پنجاب نوم خو د اسلام موږ ته پنجاب راوړی آیا چې خبره د حق کوم ته په پنجاب پیسې ته په لخوا خپل خپل باندې فکر وکړه ننګیال صاحب خیر د زموږ تلګ وخت روکا ننګیال صاحب په بخانه سره لګ د مایک باند کا پټری بخانه سره اول خو یوسفزی صاحب په بخانه سره موږ دلته چې راغلو موږ کری سید خوستی صاحب تر غلیو مبین صاحب تر غلیو او نور مرګرو تر غلیو البته کری سید خوستی صاحب په لایو کې یا په انټرنیټ چې د خپل شکل ښکارا کې چې کچې به چرته په دې صبر وکړم تلک صبر وکړه په بخانه سره ننګیال صاحب دې ډیر زیات غټ افکار ورکوي سوال مې جواب کړ ننګیال ته مې خو وګوره بیا تا ما خیر د لګ ودرېګه خلاص کا کامera خلاص کا ګوري باندې دوزه ډیر مو واجب زما بیا مو ته مخامخ ګور دا خبره چاته اختار مو ورکوه د سوسیال ولاکه د عمر زوري چې څوک د چاته اختار ورکی د کلیسا د عمر زور مونږ نه د پنجاب مونږ د کلیسا د عمر زور نسته سوسیال مبین سه خیر دی لږ به خبره زه ورته وکړم که کته وم خو زه خبره ورته کوم یوسفزی صاحب په بخښنې سره لږ به غوږ سره نیسو داسې به نه کوو داسې موږ دلته چې راځو تاسو ته پته ده ټول خلک راځي دلته کری سید صاحب ناست وي مبین صاحب ناست وي دوی زموږ داسې وښایه چې د اسلام د لوره د اسلام د نګاه نه زموږ داسې دي لکه یو مشران ولې ځکه چې دوی د شریعت دپاره کار کوي دوی د اسلام دپاره کار کوي البته ستاسو په ذهن کې دغه ده چې دوی د پنجاب اسلام دپاره کار کوي د پنجاب په نوم اسلام د سره شته نه یوسفزی صاحب خبرې ته غوږ ونیسه اسلام چې دا هغه رسول الله برک راوړی دی علیه السلام قرآن وحیده ته راشوي ده او په هغې احکامو باندې چې هر څوک لو که هغه پنجابی و که افغانی و که امریکانی و که هر څوک و هغه سره مسلمان شول سره ورونه شول انما المؤمنون اخوه صاحب ته په مونږ باندې دا ټپه مه لګوه نه د ستا نوره ملګري په مونږ دا ټپه لګوي چې مونږ پنجابیان یو مونږ د شریعت سره ودرېږو تر د آخري ورځې پره به ورسره ودرېږو هغه چې هر چېرته و که د طالب په طرف کې و او که د حکومت په طرف کې و خو په ډېر تعصب سره چې فلحال مونږ ته د حکومت په طرف کې شریعت د سره لیدی کېږي نه البته زما په دې باندې لایبونه دي د دیموکراسي په مقابل کې یا د اساسي قانون د فلحال اساسي قانون چې د دیموکراسي نه چې راوتلی ده او جوړ شوی ده په دې باندې زموږ لایبونه دي یوسفزی صاحب ته کتلی شي مونږ خلکو ته درسونه پرې ورکوو الحمدلله هاشمي صاحب خلکو ته درس پرې ورکوي نه مونږ دلته د طالب نمایندګي نه ګورئ عمر جمال صاحب دا په خدای قسم د کاتم پورې مکتب ویلی ولاکه د اساسي قانون دیموکراسي خو حاکم دي سوی ګور کې پنځه سی وای دا چرسي د بانګي د لاړ سي ترکیه ته وخت ته ایران کې مزدوري کوي غزینه اختارونه را لګي دا ټول بي سیواده دا ټول په خدای کې د پنتونه سنادلې تکشنه غویان دي ته څه باس کې پرې کې د نور بل موضوع باندې باید خبرو صحیح ده ښه خبره ده بس دا خبره پرېږدو مهرباني وکړئ هیله ده کسې هیڅ کلام چاته دلته په موجوده خلکو کې او دغه څومره خلک چې ناست دي موږ ته کېدای شي دي کې خویندې هم وي کېدای شي یوه خور د کوم ورور په نام راغلی وي خو هغه د لایف ګوري چې دغه طالبان څه وایي ګوري چې د خلک څه وایي هغوی ته خو بېعزتي مه کوئ هغه خو زموږ خویندې دي مهرباني وکړئ د نور دا وایي چې خدای پاکه موږ د شریعت د اسلام خبره وکړو پنجاب زه ګورم شپږ میاشتې مخکې ما د زه د ستر پنجاب خلاف ما لایوونه پراته دي دا خلکو ویل ولا ډېر تکړه سړی ولا داسې و چې په افغانستان کې مسایل باندې موږ خبرې کوو پنجاب مو ورته پیسې مو البته زه د دې شاهد یم په بخښنې سره زه د دې شاهد یم دا کس ما پیژنې زه دا کس پیژنم خو زه مشکل دلته دا دی چې دغه د فیسبوک ننګیال صاحب د خلکو دپاره چې توضیح وشي وبخښه زه د دې شاهد یم زه په دا ګوایي ورکوم د الله په مخ کې په ورځ د قیامت به هم ورکوم زما په غاړه کې به وي چې د صلح نه مخته چې یا دغه د تړون خبرې نه وي شوي د امریکې ولا د هغه سره د طالبانو سره د هغې نه مخته یا ننګیال صاحب په دغه اشرف غني پسې خبرې کړي سید ننګیال صاحب ورځه په دې هغه پسې د خبرې کړې وي په د اشرف غني پسې ولې ځکه چې د نیوکې پرې خاص کر کې په هغه موضوع کې چې خلکو تاسو ته یاد کړم چې هغه د پتنګړې موضوع کې ما ډېره ګرمه راخستې وه ورپسې په هغې پسې دا لایو ورپسې راغلی و او مخامخې خبرې ورته کړې وي بلکې دومره خبرې هم کړې وي چې د هغه شاګردان چې دي د پوهنتونو والا شاګردان دا باید راوچت شي دا په ډیموکراسي کې دور لګولی شي دا په وطن کې تغییرات لګولی شي الایو یې شیر شوی ده نو هیله ده چې خلکو باندې تورونه مه لګوئ داسې
ما وایي چې دغه طالبان چې اوس مخ ته راووتل د سورې نه وروسته د خلک د طالبانو په طرف شول د دریځ د اول نه د رقم ته البته مخ ته د حکومت په طرف هم خبرې کړې دي دیموکراسي په طرف خو د صلح دفاع مقصد یا کچري د دوی په طرف خبره کړې وي خو چرته به د دوی ښه کاریت کړی وي نه د خبره چې دی اوس مثلا اسلام ته کار کوي تاسو به د الزام لګوي چې ته پنجاب ته کار کوي دا الزام ډیر بد او په ټولو بد لګيږي اول په ما بد لګيږي زه خو یم پنجاب رسمي مبین صاحب زه خو کیتی جانې وایم هغه څه کې دلته د انجینر په نامه یو ورور ده ولا کما ته دا معلومات چې دی له کوم هیواد نه خبرې کوي نن یې ګیله مو کړله وایي دا سکشوی مکشوی مال ولا چې تر هغو د مدرسو توهین پرې نه ږدي دا سرې بټنې کې به زه ګوتې وهم دا د یوه خبره مدرسو ته د توهین نه کوي مقدساتو د توهین نه کوي مدرسه جومات دا د موږ سرې کرښې دي ولا که په امریکا کې وي چاته اجازه نه ورکوو چې توهین ورته وکړي بل په دې ټکي باندې چې دوی وایي بله ورځ یو همدغه سوسیال خورونه یو کس راجګ سو وایي هغه جومات نه چې د جهاد فتوا هغه مدرسې نه چې د جهاد فتوا صادرېږي د ما د ملک وایي امتیاز یې پکې وکړي سبحان الله قرآن کریم د جهاد حکم کړی احادیثو د جهاد حکم کړی فقه حنفي راواخله ټول مذهبونه څلور واړه د افغانستان په دې ظلم او په دې وحشت باندې د جهاد له فتوا نه نسي منکرېدلی ته راول هلته د قرآن آیتونه موجود دي دلته احادیث موجود دي یا نه په صلحاو دي نو ته خو عین ډایرکټ د احادیثو د قرآن ته توهین کوې نو زه څنګه او یو خبره درته کوم دغه خلک چې په اروپایي هیوادو کې دي قسم مې دی په خدای چې افغانستان ته راشي دوی ټرت لا ولاکه کولی شي دا ټول راغلي دي دا یو ماته معلوم دي چې افغانستان کې خپلې رسختیانې تیرې کړي له دې نه چې څنګه سارې ځوانده لاړه بس بیا شروع نو تاسو راسئ افغانستان جامعې د انجینر صاحب شاه محمود په صدق به زه یو ګواهي ورکم چې ما د قاری عیسی سره چې کومه زه خو قرینه نه ورته یم عیسی محمدي چې کومه پوره ویډیو ورسره ما وکتله چې د لایو ورسره د الته دته مخامخ ویلي دي او په دغه دی ورغلی و چې زه دې ته راغلی یم چې تاسو باید کنځلې ونه کوئ نه باید مقدسات ته وکئ نه باید جوماتو ته وکئ نه باید شاعر الله ته وکئ او ډېر په ټینګه ورته ووایي او تقریبا 2.5 غنټې بحث یې ورسره وکړو الله تعالی د جزای خیر ورکړي د انجینر صاحب زه تاته صرف یوه خاصیه ښیم ځکه چې مثلا په لایف کې ډېر راځي انجینر صاحب د خاصیه ده چې کوم چا سره چې مخاطب شي د مخالف طرف خبرې ورته کوي تر څو چې خلکو ته قناعت پرې راواخلي خبره پوه شوې د دریځ ده ما لیدلی ده که نه سړی ډېر ښه سړی ده سړی صلح ته کار کوي الله د جزای خیر ورکړي البته انسان دی کله کله یوه نیمه خبره هم غلطي کې انسان نه وزېږي دی چې ما نه وتلی وي زه خلکو نه بخښنه غواړم په هغه که ما نه وتلي وي موږ انسانان یو هیله کوم تاسو سره مېلمانه جمال صاحب دغه د اول ته کېدای شي د موږ هغه ملګری لکه چې لاړل لایف نه ننګیال صاحب همداسې انجینر صاحب نن یې په ما سختې نیوکې وکړلې حق یې ده وروره زه باید ځان اصلاح کړم د ما د اصلاح دپاره که دښمن هم یو خبره کوي زه باید ومنم حقیقت وایي مبین صاحب ما نیوکه پرې کړې ده الله جزای خیر وکړي هغه د الحمدلله مبین صاحب زه درته ګواهي درکوم په دې به زه به په ورځ د قیامت په دې باندې ډزې کې نیولی کېږم چې ما یوه ورځ د ځان سره دغه هغه وکړه قضاوت وکړو چې زه د مبین صاحب لایف نه شیر کوم بیا چې کله دویمه درېیمه ورځ مې ستا خبرې ول دی ما په لایف کې داسې لیکلي دي موجود ده هلته کتلی شي خلک چې د مبین صاحب د نوي دریځ د دې ته مجبور کړم چې زه د لایف شیر کړم الله په دا شاهد ده هغه دا حقیقت ده مبین صاحب انسان نه غلطي کوي اصلا دا د مشرانو خبرې دي هغوی تجربې تر موږ زیات دي چې موږ باید هغوی ته تریخ جواب ورنه کړو بس چې امر یې وکړه ویې ویلې چې وروره تا ته مې توصیه ده ته یو جامع سړی ځان نه جوړ کړه موږ یې باید ومنو همداسې موږ دوی ته وایو چې ګورئ د تاسو حکومت د کابل اداره په دروغو باندې دومره مخکې تللی چې رښتیا خبرې مو څوک نه مني ټول په درواغو ولاړ مبین صاحب ما دلته یو څو خبرې لیکلي دي که ته ماته اجازه راکوي چې زه هغه د قاري سعید صاحب او د یوسف خان یوسف چې نومېدو هغې خبرې ما لږ لیکلي دي زه غواړم چې په هغو نقطو کې لږ وغږېږم بیا نه پسته که چاته وخت ورکوي او زه در سره یم ښه قاري سعید صاحب د ځینو خبرو او بلکې د ټولو خبرو په تایید چې ده ووایي چې که د وینې په تویولو کې د خلکو ژوند وي باید د 2-3 کسانو وینې توی شي او دا قصاص ده خدای پاک وایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قاري صاحب په دې خبره باندې چې څوک
نیوکه ونه کړي یا غلطه باید د 2-3 کسانو وینې توی شي او دا قصاص ته خدای پاک وایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب. قاري صاحب په دې خبره باندې چې څوک غلطه نیوکه ونه کړي یا غلط سوچ ونه کړي، البته د خپل هم توضیح ورکړو، خو خلک دغه خوند ورکوي چې د خبره یو بل طرف ته بوزي. د مقصد دغه ده چې کچیرته د عبدالله په بغاوت کې د حکومت روغتیا وا نو ولې د اشرف غنی مثلا د په مقابل کې ملي اردو مثلا یا نور ځواکونه ولې نه راوباسي؟ د حقیقت ته باید چې یو سړی په تا بغاوت وکړي، ستا په حکومت بغاوت وکړي او په تا کې قدرت وي، دا هم د خبره صحیح ده، او په تا کې قدرت وي ته باید هغې په مقابل کې سړی راوباسي. اما دا چې څوک وایي چې وینه نه تویول یو شی، وینه نه تویول د 2-3 کسانو یا حتی د 100 کسانو وینه چې د قصاص دپاره او د ټولنې د اصلاح دپاره تویږي، خدای پاک وایي چې په هغې باندې ولیشهد عذابهما طائفه. بل وینه خو روزانه تویږي، روزانه د دې نظام سرتیرو وینه تویږي، د طالبانو د عام ولس وینه خو روانه ده تویږي. خو که چېرته ته رښتیا وینه تویول نه غواړې، امریکا سره د 15,000 بندیانو معاهده سوې ده، ته ټول خوسې که چې رښتینولي د خلکو ته معلوم سي، همداسې د طالبان ټول بندیان خوسې کي، قدم په قدم مخکې ځي. لیکن ته چې صلح ته خنډونه جوړوې، ته د امریکا د خوشحالولو لپاره پاسې اشارې منې. موږ پوهېږو د امریکا په یوه اشاره باندې هر څه د کابل نظام ختم ده. موږ پوهېږو په دې، که تیل یې در باندې ودرو، ټانک دی ولاړ ده، کالتوس یې در باندې ودرو، چانټه دې خالي ده، ډالر در باندې ودرو، تنخواګانې نسې ورکولی، دا سرتیری اوس دلته موږ سره او بیرته لاړه، نو ته به بیا څه شی کوې؟ ته خو خپلواکه نه یې، ته خودمختاره نه یې، ته اصلا په دې 18 کالو کې ملي منافعو ته کار نه ده کړی، تا نه کوم فابریکه جوړه کړې، نه د کوم د اوبو بند جوړ کړی ده، نه د کوم داسې یو څه کړی ده چې ته د افغانستان د حکومت د مامورینو عایدات تنخواه ته له خپل جبه خودکفا نه یې. صحیح ده، دغه د اردو عسکر زه په دې متیقن یم 2,000 نه په 4,000 به تا سره کار وکړي، ته 4,000 له کومه کوې ورته؟ نه لري. تا خو د خپلو جبونو د ډکولو لپاره په میلیاردونو ډالر خارجي هیوادو ته ولېږل، تا خو خپل بچي وپړسول، تا خو بینکونه خالي که د کابل بانک قضیه چې په میلیونونو ډالر غلا سوي دي چیرته ده؟ عاملین یې چیرته دي؟ څومره پیسې د بیرته بانک ته حواله کړلې؟ اوس د کابل بانک د افغانستان ټول بانکونه وګوره، ټوله سرمایه څومره ده؟ افغانۍ چې ولاړه د حیثیت په جای د امریکا او د ناټو پشتیوانه یې تر شا ده، کنې موږ اصلا څه لرو نه. څومره معدنونو استخراج تا کړی ده، مخکې څه میدان څه مهرباني کړی. بالکل. او بل قاری صاحب وایي چې زه قسم خورم چې که اوربند وشو بیا هم دوی سوله نه کوي. دلته زه غواړم چې زه یو توضیح ورکم. خلک باید په ده پوه شي چې د قاری صاحب چې دومره په تاکید سره وایي چې زه قسم خورم چې که اوربند وشو بیا هم دوی سوله نه کوي، د دې ورسته یو غټه معنا ده چې هغه څه شی ده. هغه تاسو چې سورې وایي چې کار اهل کار ته پرېږدئ، دغه خلک اهل کار دي. هر سړی خپل مقابل طرف پیژني، هر سړی د خپل مقابل طرف مکمله څېړنه د کړې وي او هغې نه پس ته به ده باندې یو مثلا یو قرار اخلي چې د سړی دا رقم ته ده. نو مقصد مې دلته د خبرې نه دغه ده چې دغه خلک د طالبان داسې نه دي چې مثلا یو 15-16 طالبان د مدرسې نه راوتلي دي او سره یو ځای شول او بس تحریک جوړ کړو. دوی اداره لري، دوی خلک لري، دوی څېړنې لري. په بخښنې سره دغه مبارز افغان کاټوازي ته به لږ وخت ورکو او ضیا ودان صاحب مهرباني وکړه ته د خپل سوال وکړه، که چېرته لري افغان کاټوازی صاحب به جواب درکړي. نور بیا سلامونه او نیک هیلې عمر جمال ته جنرال صاحب ته بیخي زیات سلامونه، خدای دې چې روغ او جوړ دی. دغه یوسفزی ما ته په دنیا کې حدود وکړه چې یو نظر ورکوم، ځکه چې د هر څوک حق لري مثلا په جنرال صاحب موسفین باندې نیوکه وکړي، بل چا یې وکړي، بل چا باندې وکړي. اما دا والله زه د اختارو ځای نه ده، دا د اطراف خبره په خپل کور کې مچم زورور یو، مګر ډګر ډېر ښه معلوم ده. دا لایف د اختارو ځای نه ده، دا د یو ځای نه ده. دلته سالمه نیوکه کېدلی شي، یو مهم نظر ورکول، دلته د عامو پوهاوي لپاره خلک راځي چې یو شی زده کړي. بالکل نو دوی نه مې هیله دغه ده چې دا تیزې خبرې، دا احساسات، دا ټول بې فایدې دي، ګواښونه بې فایدې دي په لایف کې. هیله مو دغه ده چې خپله موضوع ضیا ودان صاحب موږ کوشش هم همدا کوو، د موږ د مشرانو لخوا توصیه هم دا ده چې کوشش کوئ ترخه ژبه، تیزه ژبه چې ډېر سخت مخالف تاسو ته کنځلې وکړه تاسو یې مه کاروئ، تر څو دغه فاصلې را کمې سي. که ته ما ته اخطار راکړې زه تا در کوم، نتیجه هېڅ هم نه ده.
دغه خبره ده چې مقصد یو تېروتنه د هر یو یې جبرانولی شي، د مؤمن صاحب ته هم جبرانولی شي، جمال صاحب هم جبرانولی شي. اما دا د اختارو ځای نه ده چې ته اختار ورکوي. هغه ته ته اختار درکړي، هغه هم تا ته حتما اختار درکولی شي. نو تاسو له وخت زما ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. الله مو عزت وکړه ودان صاحب کور ودان ښه مبین صاحب مهرباني وکړئ درویش چی صاحب دورندیش عمر صاحب تاسو خپل خبرې مهرباني وکړه دورندیش صاحب مهرباني وکړه الله پاک مو عزت وکړه که څه ویل لرئ په لاندو ټکو راته ووایئ کټوازی صاحب راغی مبارز افغان کټوازی صاحب مهرباني وکړه په 2 دقیقو کې د خپلې خبرې که وکړلې نو ډېر خوند به وکړي. ښه راغلاست درته وایو افغان کټوازی. مایک دې خلاص که. کټوازی صاحب مایک دې خلاص که وروره. ښه کټوازی صاحب متاسفانه بیا ووته. دورندیش صاحب مهرباني وکړه. سلامونه نیکې هیلې مودي صاحب تاسو ته، عمر جمال صاحب ته او چرسي ملنګ ته دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. مثال خاص خبرې خو نه ده کې لږ بحث ګرم شو بل قاری صاحب اختار بازی شو. نه اختار بازی که موږ ته څوک اختار رام کې موږ چاته څه نه وایو د موږ ورونه دي کاملا درناوی ورته لرو دوی به نه پوهېږي موږ د افغانستان له درناوی ورته لرو که چا مشکل شخصي خو شخصي کې اختار بازی دی په تلیفونو کې موږ ته نه راکوي را دي شي میدان ته راشي موږ میدان باندې بسته دنیا ته معلوم دا بیچارهګان نه پوهېږي موږ به کوشش کوو چې پوه کړو. ښه دا کټوازی موږ د میدان ډګر کې هر چا ته معلومي ډېره بسته دنیا ته معلوم چې موږ میدان ډګر څنګه وړی ده. د انټرنیټ ستونزه دی ده خو بخښنې سره دورندي صاحب که ته خفه کېږي نه زما هغه خبرې چې غلط مفهوم ترې وانخیستې چې که زه خپلې خبرې راټولې کړم مبین صاحب اجازه ده مهرباني. ښه او بل قاري سعید صاحب ووی چې مظاهرې خو ډېرې زر مقصد مظاهرې خو ټپیا شي که نه لکه ده ووایي چې مظاهرې کوم د هغه لار نه ده د اصلاح لار نه ده او دا واقعا ده چې مظاهرې مثلا په ایران کې هم وشوې ټپیا شوې په عراق کې هم وشوې ټپیا شوې په سوریه کې هم وشوې هغه د جنګ ترې جوړ شو. مظاهرې کومه د هغه طریقه نه ده چې ته په یو وطن کې صلح پرې راولې یا په وطن کې خلکو باندې څه پرې ومنې بلکې یو پاڅون ته ضرورت ده چې هغه پاڅون امارت اسلامي کړی ده الله د جزای خیر ورکړي زموږ نه امریکا وایسته او الحمدلله دا د خدای نه لاک شکر ده او اوس موږ د دواړو طرفونه غواړو چې مهرباني دې وکړي د بین الافغاني مذاکرات د زر شروع کړي. زه د ځینې خلکو ته نه پوهېږم چې دوی ولې وایي چې موږ د طالبانو اسلام نه غواړو. طالبانو اسلام را روان نه ده د سره دغه بین الافغاني مذاکرات د طالباني مذاکرات نه دي. په بین الافغاني مذاکراتو کې سره کرښه دغه ده چې اسلامي شریعت په نافذېږي هغې د لاندې قانون اساسي قانون دا شیونه به دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې سره پرې جوړېږي او هغې نه پس ته به اعلان کوي. بل میوه خبره قاری صاحب ته ده کوله چې دغه ټویټر خبره دي چې کموي ته وکړه چې ما سره په ټویټر رابطه وکړه دا خو سل په سله کې پنجاب شو دی نه پس ډېره مننه جمال صاحب الله پاک مو سره ښه وکړي. په اخر کې زه صرف دغه ویل غواړم چې د خبرې پرې راټولې کړم صرف دا ویل غواړم چې زمونږ او ستاسو فی الحال جنګ چې ده هغه فکري استعمار ده. زمونږ او ستاسو فی الحال جنګ چې ده هغه د استعمار او د فکر سره ده نه د عسکري نظام سره. عسکري نظام عسکري جنگ چې ده هغه به یا کال دوام نور وکړي الله دوه نه کړي یا به دوې میاشتې وکړي ختم بشي. فکري استعمار جمال صاحب چارج مې ډېر کم ده تر هغو دغه وروستۍ خبرې دوی ته وکړو. یو جان مننه جمال صاحب چې راغلی موږ سره خپرونې کې برخه واخیسته. الله مو عزت وکړه ټولو درنو مېلمنو نه لیدونکو نه چې موږ سره وو ټولو نه یو نړۍ مننه کوم. سرتېرې وروره ته سبا ته د موږ خپرونې ته راسه تر څو نور معلومات تانه واخلو او پوه شو چې ته په کوم انداز کې د افغانستان د اسلامي امارت سرسپارلو سیاسي او نظامي رهبرانو په سنګر کې ناستو اتلانو استشهادي مجاهدینو غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. ستاسو بېدریغه قربانیو غربي امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبور کړ. حساس او بیدار اوسئ خپل دردېدلی ملت په ځان راټول او په یو سوچه اسلامي نظام یې ونازوئ.
جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي چې مینه د وطن وي هیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلي مې ټنډه پریوځي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړم چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي د افغانستان اسلامي امارت الله مو ونازوه چې موږ سره مو په لایف خپرونه کې ګډون وکړه ستاسو ګډون ستاسو مرسته او همکاري